اډې سے رحمت الله علیه به بادشاہ سره جګړه وا په حوالات کې به واچولو چې وا به چولو سار به چې را پاسېدو بیا به جومات کې ناست کو هغه زولنی او هغه جنگلی به ماتې وې د جیل او دی به راغلی جومات کې به ناست زمونږ نه ذوق شته او نه یقین شته نو زما عزیزانو عرض مې دا و چې بیا بم څه زمونږ د ژوند د اورو پیشو جوړوي خو که مونږ کې دا اهلیت هم وی چې په یو سیم سوچ کول سوچ دا اهلیت هم مونږ کې نشته چې په یو شي سوچ نن سهار را روانو ما کور نه دغ یو سړی راغی جی کیا مصیبت ہے مال کیا ہوا ہے ایک ملا ننگا مسیح تے جنازہ اتھے اریان دریان پیو ہے الکه څه چل دی خلق ټول ولاړ دي او ملا نشته چې د مړي جنازه او داس خو مې په منډه وکړو په جومات کې ورپسې ورغلم خدای قسمت خو چې چرته مولا پیدا کړو او دا دلته پیپونو کارخانه سره دی ادیره نو به د ډېرې غصې نه ایثار نه شوم واپس ترالم چې دام قوم او دام خلک جنازه پیښه ده 2000 کسان ور سره دي چې مولا نشته د مړي جنازه څوک نشي کولی نو تاسو باندې څه چل شوی چې یو قوم د قوم دومره پریوتی دومره نااهلی چې د مړي جنازه قدر نشي کولی جماعت ترالی 2000 کسان یې مولا نشته تاکہ دا اہلیت پا 2000 کسانو کی نہیں چی یو پا کی مخ کی شیو منزو کی دام قوم دی دام بنی آدم دی اس خپا نشی کتاسو کی یو تاوی اما چال کرتا دا مڑی جنازہ کے نصب ہوئے پا کے یوم در کی نشتا سرون خو خوزاوی دا سے اشتا در کی ہونا سوچ پا دی جماعتونو کی ملیان لگیا دی سیبا ترجمے کری دا ورته وخایا ترجمه عوامو ته ترجمه کول څه مطلب دا ورته وخایا چې مړی پیښ شي جنازه به څنګه کې او دست نه تیمم به څنګه وهي جمع وخت راغی مولا نشته مخکې به مونځ څنګه کې دا ورته وخایا دې قوم له دا چل نه وي بھائی خدای ته وګورئ دار شي ټریننګ کوي پولیس کې برتی شي نو لار شپږ میاشتې لیفت رائټ اباو ټرن مار ټیم ها غړو قران التدر کی پانګو کې چراشه دلته چې کده پلار دا سر وهلیم وهې ده هاجي بابوګیره ټریننګ اسسټنټ دی ولګي په کلونو لګیاي دکانداری وګورا وغیرہ وغیرہ دا ټریننګ دیونه کو چاله کا راځي ما په سیولس کا سودري گئی او اصل لرګې مخ کې سملولو چې مړې پیښ شي دی جنازه به څنګه کوم دام کړی دي چې راځي را پسې او څوک سودري گئی زمخ کې ودرېګم قرات بویم ما ته ګوري چې غلطي خو نه کوم دا ټریننګ دی کړی یا په یو جمعات کې دا ټریننګ شروع شوه یو قلقلا خانمونه چې او مقتدیانو خدای مرکه راشي یو کس مخ کې شي زدر پسې ودرېګم سهار مونږ ور پسې وکم ماسپخین مازیګر ماخام ماسختن دا مقتدیان ټول ټرین کچ مولا نه مخ کې امامتي بدا سکے کړم دی په کم جمعات کې یا ما درته ویل دي یا تا ویل دي چې راشه ما پوي خو کپل جنگ شروع شو د جنگ مونږ درځي چې محاذ جنگ کې الته توپې مخړمبيږي او د مانځه ټیم راشي ته په محاذ جنگ کې مونږ څنګه کې دا چل درځي نازیدانو خدای خپکه گئی ما د دنیا خبرم ډېر زده کړي اور څه درځي تاسو په سړی پورې لکای و تاړي چې د ځان نه لري کوي دا بیړه به تباہي بس تسپید ام پلاس کی بل سره بغوګو جنگه د شرارت خبره بم کې
جمعات نه بم روزي بل سره بغوګو جنگي دوه په جنگم کې حج لبم تله چراغله پوکم اجي صاحب بم در نه جوړي وغیرہ وغیرہ خدا ټریننګ دې چره ونکه چې مون سمره اهم شي سمره آسان شي علماء راونی سي چې راځي ما سوتن مو چې مونږ به د جمع ټریننګ کوو چل بس دکو دا ټریننګ نه چې هغه پیر پګاړو بیان ورکړو چې کوړه دور چې د رسول الله کړو په شرط هم تړل نه پیر پګاړو مال چې دا پیر ونه د ته پګاړو به ویل پګاړو څه معنا زکه چې د کوړه دور رسونه کوي او شرطونه په لګي نو هغه له رنگ ورکو چې پیغمبرم دا کار کړ ان لله و انا دنه زیات بدبخت قوم او بے ضمیر قوم به بل څه کې دی چې دام د ملک مشر اډه سه رحمت الله علیه بادشاہ سره جګړه وا په حوالات کې به وا چولو چې وا به چولو